بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل ویډیوګانو ته تمایل اضافه کړو یا خپل په ویډیو باندې تمایل ولګوو. سمه ده. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. تمایل موږ سره څه شی دی؟ سمه ده. زه به اوس تاسو ته تمایل ښیم چې تمایل موږ سره څه شی دی. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. تمایل موږ سره دغه ګورئ، دغه عکس ګورئ. که چیرې تمایل یو ویډیو ونه لري، دغسې یو عکس تا سره نه راځي، مشخصات پکې لیکل کېږي، مکمل یو خاص دې دپاره یو عکس جوړېږي. ښه، تمایل موږ سره دا ده. ګورئ، وګوره دغې ته هم تمایل وایي. که چیرې اوس دې کې تمایل ونه لري کوم ویډیو، هغه بیخي داسې ښایسته نه ښکاري. تمایل هر ویډیو ځان ته لري، خو که چیرې خپله ایډیټ کړې، اپلوډ کړې، هغه موږ سره ډېر کار کوي. ګورئ، دا زما ویډیوګانې تمایلونه ټول لري. ګورئ، دغه اوس یو تمایل شو. خپله ویډیو کله چې ته اپلوډ کوې او اپلوډ وخت کې تا ته درې اپشنه، درې رنګه تمایلونه تا ته ښیي. سمه ده. دغې ته تمایل وایي. فقط تاسو چې په دغه پوه شوي یاستئ دغه صحیح ده. ښه، تمایل موږ سره دغه عکس شو کله چې تاسو ته ښکاري. زه به دلته اوس مکمل ډیټیل تاسو ته درکړمه، مکمل معلومات تاسو ته درکړم. دغه زما ویډیو ګورئ، دغه تمایل نه لري، دا نور ګورئ لري. زه غواړم چې دغه ویډیو ته تمایل اضافه کړم. تاسو کولی شئ په دې ویډیو باندې هم کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ دغه پنسل علامه ګورئ، دلته در سره لیکلی ډیټیل. که چیرې دا مو ووهئ هم تاسو سره دا خلاصېږي، او که چیرې دا مو ووهئ. زه غواړم چې دا ویډیو خلاص شي ما سره، دې ته زه تمایل اضافه کړم. ښه، ته به دلته لاندې راشئ، دلته موږ سره وګوره اپلوډ تمایل. درې اپشنه خو ما تاسو ته ویل. وګوره، یو دغه ما سره د تمایل عکس راغی. هر یو د یوټیوب ویډیو تمایل لري ځان سره. ښه، که چیرې ته دلته تمایل ورنه کړې، دغه دریو څخه یو دانه انتخابوي. ما سره فعلا دغه منځنی انتخاب کړی دی. ښه، ګورئ، دغې باندې لږ خیره عکس ده، دې باندې لږ خیره راغلی، دې باندې لږ صاف راغلی. علت یې څه دی؟ موږ سره یعنې دغه انتخاب شوی دی، اتومات په شکل باندې دغه منځنی انتخابېږي. که چیرې اوس ته غواړې خپله یو تمایل جوړ کړې او اپلوډ یې کړې، بیا موږ کولی شو دې ځای څخه. که چیرې اوس تمایل ته اپلوډ کړی یې او دلته یې در سره، دلته بیا در سره چینج لیکلی. ښه، چینج در سره دلته لیکلی. ښه، لیفت کلیک به ووهئ، مکمل تاسو سره هغه راځي. او بله خبره دا ده، ښه، کله چې ته ویډیو اپلوډ کوې، هغه وخت موږ سره دا اپشن ته راځي، هغه وخت هم ته کولی شې، او هغې نه بعد هم چې ته اپلوډ کړې، ته کولی شې چې تمایل اضافه کړې. ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې موږ څنګه کولی شو یوټیوب کې ویډیو خپل اپلوډ کړو. تاسو هغه ویډیو وګورئ، مکمل ما ډیټیل ورکړی ده چې موږ څنګه کولی شو خپل ویډیوګانې یوټیوب ته ورکړو. هغه به زه تاسو سره آی بټن سره زه پرېږدم. سمه ده. هغه ویډیو هم تاسو وګورئ، ډسکرپشن کې به هم تاسو ته پرېږدم. زه غواړم چې اوس دې دپاره یو تمایل اضافه کړم. په دې باندې به لیفت کلیک ووهئ. کله چې لیفت کلیک ووهه، دې نه بعد به ته موقعیت ورته انتخاب کړې. زه غواړم چې دغه موقعیت کې ما سره یو تمایل دی، دغه تمایل دی زما. اوپن به ووهئ. کله چې اوپن ووهه، موږ سره دلته راخلاصېږي. ښه، ګورئ، دا چې کله را سره دلته خلاص شو، دې نه بعد به ته سیف ووهئ. سیف چې کله ووهه، موږ سره دا ثبتېږي. ګورئ، دلته تمایل موږ سره اضافه شو. مخکې دا موږ سره نه و. ښه، مخکې دا موږ سره نه و. ماسخت وګوره، دلته کله چې دغه تمایل زه انتخاب کړم او سیف ووهم، دلته تغییرات وګوره ما سره. ګورئ، تغییرات ما سره داسې راځي. او کله چې بېرته هماغه زه راشم خپله ساحې ته، او دغه عکس انتخاب کړه، اوپن ووهه، دې ساحې ته وګوره بیا. ښه، سیف چې کله وهم، ما سره دلته اضافه کېږي. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو خپل د یوټیوب ویډیوګانو لپاره تمایل اضافه کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ، په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان، ښه ورځ ولرئ.